د یو وخت خبره ده چې په یو کلي کې یو جرندې والا اوسېده. هغه ډېر غریب و. د جرندې والا 3 زامن وو. د مرګ نه مخکې جرندې والا فیصله وکړه چې هغه خپل مال په خپل بچو باندې تقسیم کړي. نو جرندې والا خپل مشري زوی له خپله جرنده، دویم له خر او کشري زوی له پیشو ورکړه. نو کشري زوی ډېر خفه شو او په ژړا شو. پیشو ورته ووی: ای زما آقا، جاړه مه، ما له صرف د بوټانو یو جوړه راکه، زه به تا مالدار کم. هغه ډېر حیران شو، خو بیا یې د پیشو خبره ومنله او پیشو له یې د بوټانو جوړه ورکړه. پیشو بوټان واچول او ځنګل ته یې منډه کړې. پیشو په ځنګل کې سوه ونیوه او سوه یې باچا له یوسله. پیشو باچا ته ووی: ای زما آقا، دا وړه غوندې تحفه ما تاسو له د مارکوس آف کاراباس د طرف نه راوړې ده، دا تاسو قبوله کړئ. باچا ډېر خوشحاله شو. څو ورځې پیشو د مارکوس آف کاراباس د طرف نه باچا له تحفې راوړې. پیشو خبر شوه چې باچا به خپلې لور سره د سیند په غاړه په ټانګه کې ګرځي. نو پیشو خپل مالک ته ووی چې لاړ شه او په سیند کې ولامبه. نو هغه لاړو او خپلې جامې یې وباسلې او سیند کې یې لامبل شروع کړل. لږ ساعت پس هغه ټانګه کوم کې چې باچا او د هغه لور وه د سیند غاړې ته راورسېده. نو پیشو چغې شروع کړې: زما مدد وکړئ، زما آقا نه چا جامې واخیستې او هغه یې سیند کې پرېښودو. چې کله باچا د پیشو اواز واورېده نو باچا خپله ټانګه ودروله او نوکرانو ته یې ووی چې ده له جامې راوړئ او دې سیند نه راوباسئ. بیا ورته باچا ووی چې ما سره په ټانګه کې لاړ شئ. پیشو ډېره خوشحاله وه ځکه چې د پیشو منصوبه کامیابه شوه. اوس پیشو خپل مالک دپاره یوې غټې قلعې بندوبست کو. پیشو یو پټي ته لاړه. هلته زمیندارانو کار کو. هغوی ته یې ووی: ای زمیندارانو، تاسو نه چې څوک تپوس وکړي چې دا پټی د چا دی، نو تاسو ورته ووایئ چې دا پټی د مارکوس آف کاراباس دی. چې تاسو داسې وکړئ نو زه به هغه دیو مړ کمه کوم نه چې تاسو ډېر تنګ یې. لږ ساعت پس هغه ټانګه کوم کې چې باچا و د پټي خواته راورسېده. نو باچا د زمیندارانو نه تپوس وکړو چې دا پټی د چا دی. نو زمیندارانو ورته ووی چې دا پټی د مارکوس آف کاراباس دی. بیا پیشو هغې قلعې ته لاړه کوم کې چې هغه دیو اوسېده. پیشو دیو ته ووی: ما اورېدلي دي چې ته په جادو باندې خپل ځان بدلولی شي، خو زما په خیال دا دروغ دي. دیو ډېر غوسه شو او پیشو ته یې ووی: زه تا غلط ثابتولی شم، ته صرف ووایه چې زه په جادو باندې ځان نه څه جوړ کړم. پیشو ورته ووی چې ته شیر جوړېدی شي. نو دیو یو غټ شیر ته بدل شو. بیا ورته پیشو ووی: ټیک شو، زه منم، خو زما زړه کې شک دی چې ته ځان نه مږه جوړولی شي او که نه. نو بیا دیو په جادو باندې خپل ځان نه مږه جوړه کړه. دیو چې مږه کې بدل شو نو پیشو مږه ونیوه او مږه یې وخوړه. بیا پیشو باچا پسې لاړه
او مارکویس آف کاراباس د طرف نه یې قلعې ته د راتلو دعوت ورکړ. بیا سر وظیفس مارکویس آف کاراباس د باچا لور سره واده وکړو او هغوی په خوشحالۍ باندې ژوند تیروه.